سړی سره به په قبر کې څه کیږي دا خدای ویلي. نو که خدای هم دروغجن شي په دې کائنات کې، نو بل لا رښتینی څوک بل څوک شته؟ نن په دې ملک هوا ده چاله قبر عذاب نشته، قبر کې لاندې څه نشته. دا د مليانو هسې ډکوسلۍ جوړې کړي، والله مړي موازونه کوي. مړي قسم په خدای دی چې مړي داسې خبرې کوي لکه زه تاسو سره خبرې کوم. هغې دپاره محنت او مشقت به پکار داسې خبرې مړي کوي لکه زه وتې ته څه خبرې. یو دوه یارانو او دواړه بزرګانو او د ټاپ بزرګان. یو یار یې تلی و چېرته چې راغی دا بل مړو مو لمبولی او په کفن کړی و. خلق ورته ویل دوست دې مړ دی. وی ښه راغی ورته داسې ودرېدو، دا شعر یې ورته وویل چې سروسی مینا بسارا میروی سخت بے مہری کے بے ما میروی. او زما د زړه لختې دومره دشمني دې را سره وکړه چې بغیر ما نه روان شوې، یوازې روان شوې. دا ولې؟ بیا ورته وایي اے تماشاگاه عالم روئے تو، اے تماشاگاه عالم روئے تو چرا بہر تماشا میروی. دنیا خو ستا د مخ تماشا کولا، نو ته چرته په بلې تماشې پسې روان شو. نو عیار یې ورته د کفن نه لاس راوویستو. چې لاس یې راوویستو، ته چې لاس ورکولو دنیا چې څومره ولاړه وه د ده لاس یې ونیو. او بزرګانو وی که ده لاس ورکوس به دی هم ختم شي. جنازې نه یې وله لاس راوویست. عزیزانو دا د حال خبرې دي. حال مونږ قالم پوره نه دی زده کړی، نو په حال څه پوهي. رسول الله صلی الله علیه وسلم په خوا کې چې ابوبکر دفن کېده، ابوبکر صدیق چې لحد کې کېښو، نو لحد ته شګې ور وغورځېدې. صحابو بیا هغه تبزې را لرې کړې او هغه شګې را ایستې چې ګوري د رسول الله د قبر نه د رسول الله لاس راوتی دی. او ابوبکر یې ځان ته غاړې ایستی دی، ورته ویل صدیقه زه خو ډېر وخت نه ستا په انتظار وم. زما عزیزانو مړي داسې خبرې کوي لکه تاسې چې کوي. خو دې دپاره حال پکار دی، محنت او مشقت پکار. سره داسې بزرګان موجود دي چې قبر ته ودرېږي ورته کشف وشي او لاندې وګوري چې دې مړي څه حال دی. لاندې فلحال چې کوم لوی مرتدي مال یې راولئ چې ځان سره یې بوزم او وله یې وښئ یې راشه وګوره. فلحال مولانا احمد علي لاهوري رحمت الله علیه دا علم ورسره و. مونږ ته تپوس وکړو چې جی دا علم دې څنګه زده کړی، مونږ ته یې وښایه. هغه وی په 40 کاله کې دا علم ما 40 کاله کې زده کړی. اگر تمہیں شوق ہے تو لاہور آ جاؤ، 4 سال میں سکھا دو، لیکن دل کی صفائی ضروری ہے. اڑه به څنګه صفا کې دې ته د اړه صفائی پکاري. اړه صفائی څنګه؟ یو پیر ته یو سړی راغی، ورته وی داسې وظیفه ما ته وښایه چې زه اوبو د پاسه ګرځم. اوبو د پاسه ویل ښه ویل دا خو اسانه وظیفه ده. ورشه دریاب ته ورشه او چې غاړې له ورسي اخوا دې خوا مه ګوره، بس دریاب ته ور ټوپ کا او زما نوم واله. پیر ورته دریاب ته ور ټوپ کا او زما نوم واله، بس اوبو د پاسه